نن د اختر په لومړۍ ورځ د هغه چا پوښتنې ته راغلي یو چې یوازې او یوازې د ملت خدمتګاران دي. حتی وزیر صاحب دفاع خپله موږ ته دا خبره کړې وایي کوم د پلیس ترافیک قوانین په ما تطبیق کړي. نظام سابقه قسمی بود که زورگویی زیاد بود سرمون. واقعا می آمدن با زور اگر ما اشاره را قطع میکردیم از پیش ما تیر میشدن. درته دې ګوایم چې په دې چارې عبدالحق د ترافیکو خپل رئیس ما لیدلی دلته په خپله لارې خلاصې کړي دي. دا وطن په موږ باندې حق لري، دا وطن زموږ مور ده، دا زموږ ننګ و ناموس شامله ده. کم کوي اختر بختور قدردان راشه راځه راځه عید سعید پر ما ګران راشه راځه راځه عید سعید پر ما ګران راشه. د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د اختریزې ځانګړې خپرونې قدرمنو لیدونکو زما نادر محمودي د مینې او اخلاص ډک سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي هر چیرې چې یاستئ روغ او جوړ به اوسئ. تر هر څه د مخه په کور دننه او بهر کې خپلو ټولو هیوادوالو ته د دې کمکی اختر مبارکی وایم. هموطنم عیدت مبارک. امیدوار هستم که امسال در پرتو آزادی و امنیت یک عید مملو از خوشی و خوشبختی را آغاز کرده و از تمام گزند روزگار در امان بوده باشید. قدرمنو لیدونکو نن معمولا د اختر په ورځ د هغه چا پوښتنې ته راغلي یو چې هغه همیش د خلکو د ملت په خدمت کې دي. بله هغه قشر یادوم چې دوی په ژمي کې په اوړي کې په ګرمۍ کې په یخنۍ کې دوی یوازې او یوازې د خلکو خدمت کوي. دغه خپله مقدسه دنده دوی ترسره کوي او شپه او ورځ دوی د خلکو په خدمت کې دي. بله ترافیک یادوم د کابل په ښار کې نن د اختر ورځ کې دوی راغلي دي چې دوی هغه خپل کاري پلان له مخې نه دوی هغه ترافیکي پلان ترسره کوي یا کوم چارې چې دوی ته سپارل سوي دي دوی دغه د اختر په ورځو کې دوی ترسره کوي او د اختر په خدمت کې دي. موږ به معمولا رئیس صاحب مرکه واخلو، دلته د قمندان صاحب د کنډک مرکه، د دې ترڅنګ د یو شمېر د حوزو امیرونو مرکې او د نورو مسؤلینو مرکې به هم له ځان سره واخلو. هیلهمند یم چې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الشكر لله والعزة لله في مهنتنا. الحمد لله والشكر لله والعزة لله في الخدمة الخلق الله. الحمد لله والشكر لله والعزة لله في هذه اليوم عيدنا مبارك وبخدمة خلق الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قماندان صاحب در اتاق پاویان کیل خوا گور د کابل ترافیک و ریاست د مراقبتی کرده قماندان سمنوال الحاج محمد نواب صافی د کتنای اختر به مناسبت د کابل ترافیک و ریاست افسران ساتلمنان په نظام ترتیب او استاد د کتنې معنی ویل لري د نظام پالندوی لومړی سره سمیع الله شریفي.
ستړي مه شئ. شاه عاد كي عالم سي انقول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو کوچنی اختر مو مبارک سه. الله تعالی مو ټول خدمتونه قبول کړه. الحمدلله موږ تاسو په یو داسې اداره کې خدمت کوو چې هغه خدماتي اداره ده. تاسو نستل کېدونکي علي ځلې وې سروزه کې د ټولو هیوادوالو خدمت مو الحمدلله وکول. شپه ورځ د خلکو په خدمت کې اوس په الله تعالی ته دغه ورځ د انعام ده، دغه ورځ د ورکړه ده. نو الله رب العزت موږ تاسو ټول عبادتونه قبول کړي، د ټول امت مسلمه عبادتونه دی الله تعالی قبول کړي، بالخصوص د ټول افغانانو عبادتونه دی الله تعالی قبول کړي. دغه کوچنی اختر دی الله تعالی په موږ تاسو پسې په ټول امت مسلمه پسې د خیر کې دا داسې یو مبارک اختر ده د اسلامي نظام تر چتر لاندې، د اسلامي امارت تر چتر لاندې په وطن کې شکر امن امان قایم ده، اسلامي نظام حاکم ده. موږ د خپلو هیوادوالو خدمت کوو لکه څنګه چې پروژه کې تاسو د خپلو هیوادوالو خدمت کول، تر دې مخکې د خپلو هیوادوالو خدمت کول. نن د اختر شپې ورځې دي، قسم دغه شپې ورځې دي چې موږ تاسو ورسره خپلو قریبانو دوستانو سره اختر مبارکي ورکړو. خو چونکې موږ تاسو وظیفه ده، اداره مو خدماتي اداره ده، د خپلو هیوادوالو خدمت وکړو او په دغه اختر په شپو کې به کوشش کوو چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت وکړو. خدای مه کړي چې موږ د هیوادوالو دغه خوشحالي وي په تکلیف نشي دی یا په پریشاني کې نشي. هر څوک خپلو قریبانو ته په خپل وخت ورسېږي، هغه به هغه وخت کېږي چې کله موږ تاسو کار منظم وي، موږ تاسو پولیس ترافیک منظم وي او ټولې چارې وي ښې تنظیم وي او کوشش دې وشي د حادثاتو مخنیوی وشي. راځه راځه عیدا سعیدا پر ما ګرانه راشه. راځه راځه عیدا سعیدا پر ما ګرانه راشه. بسم الله الرحمن الرحیم. په نمایندګي د مدیریت تنظیم د مراقبت د ریاست ترافیک د کابل زه رئیس صاحب ترافیک ته اطمینان ورکوم. هغه پلانونه یې سره تر لګلي دي، مطابق د هغو پلانونو به زموږ پرسونل ټول دغه درې ورځې د اختر خپل وظیفې مخته بیایي او انشاءالله پولیس ترافیک خدمتګار د خلکو دي. داسې نقطه به پیدا نه شي هلته خدای نخواسته متخلفین سرغړونه وکړي له قانونه او دوی بېنظمي منځته راولي داخل د ښار د کابل. هر هغه موټر چلوونکی چې لیسانس ونه لري یا سن وړکی وي یا اضافه کرا واخلي یا تر نیمه لارې زموږ هیوادوال انتقال کړي، ټول پولیس ترافیک مخکې مې مرتبه ویلي چې یوه پوسته به افرازیږي مطابق دغه پلانونو چې تاسو موږ ته راکړی ده او هغو پوستو کې به د دغسې نقلیه وسایطو موټر چلوونکو ته اوله توصیه کېږي، بعد توصیه نه دغه نقلیه وسایط که په توصیه نشوله انتقالوي به په شرک ته او شرک به دا نقلیه وسایط قیدوي تر هغو پورې چې ترافیکي پیښونه هم جلوګیري شوي وي او قانون هم تطبیق شوی وي. در ماه رمضان خدمات بسیار ارزیده را به مردم شریف کابل انجام دادن. از همه شما یک جهان سپاس. خداوند شما را زنده داشته باشه. در طول د اختر مبارک وي. همسلکای عزیز به خاطر از اینکه روزای عید است ما شما وظایف داریم. پلانایی که از طرف ریاست ترافیک برای ما شما داده شده مطابق همون پلانا ما شما اجرات خود میکنیم. کنترل‌های خود در تمام حوزه‌های خود یک محل برشان تثبیت کردیم. در اون محلات پست‌های کنترلی خود افراز میکنه، کسایی که اضافه استانی میکنه، کسایی که نیمه رای میکنه، کسایی که از نقطه اول تا نقطه آخر راکبین انتقال نمیته، هموطنان ما شما را انتقال نمیته. او وسایط نقلیه از طرف شما باید توسعه شود و اگر احیانا شکایت زیاد بودن وسایط دیدن که به بنده‌باری و بینظمی را در شهر کابل بار می آوردن و نقلیه و وسایط نقلیه را شما قید شرک بسازید. امرسبای افزه در 3 روز عید همراه شما یک جاست، خود ما که تنها یک جاستیم. رهبری ریاست ترافیک کابل
کلگی موجود است تا بتانیم امید یکی با خوشی سپری کرده باشه هموطنای ما شما و هر کسی که مشکل داشته باشه میتونه که از امرسبای افزه به ارتباط رخصتی پلانایی که برتان جور شده مطابق ازمون توظیف قوا شما اجرا داشته باشید. روزای عید است، ازدحام در شهر کابل فوق‌العاده زیاد میشه. مسلک‌ها از نرمای مسلکی خود، از وظایف مسلکی خود، از تجارب مسلکی خود استفاده بکنند، فقط که کدام حادثه ترافیکی خدا نخواسته در شهر کابل به وجود نبیه. بیام طول مسلکانان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در طول مسلکان دختر مبارک شي. خدای دې وکړي چې دغه د اختر شپې ورځې په ښه صورت تاسې مخته بوځئ او ښې در باندې تېرې شي. تاسې کوشش وکړئ ګرانو مسلکانو چې د هېوادوالو ښه خدمت وکولی شو. هر کله چې موږ او تاسې د هېوادوالو ښه خدمت وکړل او هېوادوال موږ او تاسې څخه راضي وو نو پروردګار عالم حتما موږ او تاسې راضي کېږي. د موږ او تاسې ټولې وظیفې ټولې ستړیاوې چې کوو د الله د رضایت په خاطر یې کوو. الله دې له تاسو نه راضي وي، خدای هم کامیابه ولره. ورونو ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. کم کی اختر بختور قدردان راشه، راځه راځه عید سعید پر ما ګران راشه. فکر په سختار کې لومړیتوب دا ده چې له ټولو قومونو نه جوړ یو واقعا دلته یو ملي یووالی شته. لکه تاسې هم واورېده چې بېلابېل دلته د هغه پښتنو، د تاجکو، د ترکمنو، د ازبکو د بېلابېلو قومونو جوړښت دلته ده. واقعا یو ملي یووالی دی سمبول کړی ده. دغه سمبول د دې په هغه سختار کې شتون لري. دلته یو بل ورور د موږ به هم دی نه وپوښتو چې دوی خپل پیغام تاسو ته په خپله ژبه باندې وایي. السلام علیکم. سلام ورور خیرات کړی ان شاء الله. خیرتی ده. تاسو ښه یاستئ؟ الحمدلله. سلامت اوسئ. تاسو وروره هغه خپل پیغام که راته په خپله ژبه راته ووایي، خپلو هیوادوالو ته چې د نن د اختر ورځ ده هغې ته څه پیغام لري په خپله ژبه به تاسې وړاندې کړئ. زندگی بس ادا خاطر باید اول خود تبریکی جمع وطنوال وارستد، بعدا باید یه قانون طرفی واره جمع هر غیر کوستانی پشید قامات بغیر هر انسان اگه باید یه طرف قانون واره برو احترام دار دادد و مراعات کرده. السلام علیکم. علیکم السلام. عیدتان مبارک. عید سیزدان هم مبارک باشه. شما خود معرفی بکنین برادر. 20 دوم سات آلمان اکرام‌الدین دوم افزادن مراقبتیدن پلیس ترافیک خدمت خلق افغانستان گه. تشکر برادر. از اینکه امروز روز عید است شما فامیل، دوستا، متعلقین خود رها کردین آمدین به خدمت مردم، چی احساس میکنین در این روز؟ وزی مشکلی بیزی وقت بیز خدمت خلق چقدر خدمت وطن دارلاری بیزگاه چقدر خدمت دردی وطن گه. تشکر. چی پیام در این روز دارین با ملت افغانستان خصوصا شهریان کابل در این روز عید پیام خاصتان برشان بگوین؟ بیزی پیام خاصی بیزی وقت بیزی فقط ایشون چه پیامی بیزی بر تمام ملت افغانستان گه که قانون ترافیک جاده‌ای رعایت داشته چون کچه و کندوز عید ده که بیرو بارد قانون شهرگاه زام جور برماسه. تشکر. سلامت بلگیس. السلام علیکم حاجی سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ خوب است. بخیر هستید؟ سلامت باشید. تشکر. شما خود معرفی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سامونیار نجیب الله ناصری عمر عهده 4 ریاست ترافیک کابل. عامر صاحب گرامی، از اینکه امروز روز اول عید است شما آمدین به وظایفتان، چی پیام به ملت افغانستان داری مخصوصا شهریان کابل در روز اول عید پیام خاصتان برشان ارائه بکنید؟ پیام خاص ما خواهمیست به همشهریان عزیز ما که اول از به شما و از طریق شما و تمام هموطنان عزیز خود عید سعید فطر تبریک میگم. خدا کنه که روزای عید به خوبی و خوشی سپری کنند. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ عید شما مبارک. انشالله که عید خوبی داشته باشین، سلامت باشین. الحمدلله. از اینکه برادر روز اول عید است شما آمدین خانه فامیل و دوستان متعلقین رها کردین،
در صفوف ترافیک آمدین که شما آمادگی بگیرین. چی احساس میکنین در این روز با مو لهجه خودتان بگوین با مو مردم افغانستان که واقعا شما را پیشتر گفتیم یادآوری کردیم که ترافیک قشری است که از تمام اقوام از تمام اقلیت ها تشکیل شده. بفرمایید. تشکر میکنم از شما، از بینندگان، از کارمندای تکنیکیتون. دیگه ما واقعا خوشحالیم از اینکه خدمت به وطن و مردم ما. دیگه تشکر میکنم اول از فامیلم که برای ما یک قصر ما کوشش کردن، زحمت کشیدن که ما در اینجا برسم و واقعا افتخار مونیم که خدمت به مردم مونیم و همیشه از این که یک چیزی بالا و خوشایند از ما نیه که ما به مردم خود خدمت کنیم و این مایه افتخار برای ما. پیام خاصتان اگر در روز عید برای مردم بگوین، آن ده هموطنایی که میبراین در سر جاده بی‌تنایی میکنه، برای اونا چی پیام خاص داره؟ پیام از ما که مردم عزیز ما با ما همکاری کنه و بیاین اگه در جاده ها با وسایط خو بیرون میان با پلیس ترافیک خو همکار باشن. همین نظم شهر باید مردم با ما همکار باشه تا ما بتونیم هرچی بهتر نظم شهر برقرار کنیم و انشالله ما همیشه و مخصوصا در روزهای عید 100% برای خدمت به مردم و تامین نظم جاده ها انشالله در خدمتیم. دیگه پیام ما فقط همیه که مردم با ما همکار باشه. دیگه ما از خود همی مردمیم، از بین همی مردم خستیم تا در خدمت از این مردم باشیم. انشالله با ما مردم همکار بوده و از این بعد هم میخوایم با ما همکار باشه. دا څرګنده ده چې ترافیک د بشري تمدن په ځانګړې توګه د ښاري فرهنګ هسته جوړوي. له دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د ترافیکو ریاست چې مخصوصا د کابل د ترافیکو ریاست چې رئیس په راس کې ده همیشه خپل خدمات وړاندې کړي دي. دا بیلګه په میډیا کې، په تلویزیونو کې، په بیلابیلو رسنیو کې خلک ګوري. هغه د دې ارزښتمن فعالیتونه، د دې هغه صداقت، ایمانداري بیلګې وړاندې سوي دي. دا چې نن هم په معمول ډول د اختر ورځ ده، دوی خپل کورنۍ، دوستان، متعلقین خوشي کړي دي، خو راغلي یوازې او یوازې د خلکو خدمت ته یې دانګلي دي او راغلي دي د ترافیکو تنظیم لپاره. نن د اختر ورځ هم وقف کړې ده د خلکو کار او خدمت ته. دا چې دوی څه پلانونه لري په دغه اختر کې له دغه لومړۍ ورځ نه دی پیلوي، آیا سکل دا شی ده، نور کلونه هم دا شی دی، دا به خپله له رئیس صاحب نه، د نورو مسؤلینو نه چې دلته راغلي دي هغوی نه د دې په خبرو کې وورو. رئیس صاحب السلام علیکم، اختر مو مبارک شه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو به خبر قبولې، ستاسو د روژې او تراویح عبادات مو خدای ټول قبول کړه. جوړ یاست، په خیر یاست؟ سلامت سئ رئیس صاحب. مخکې هم یادونه وکړه دا چې تاسو نن د اختر لومړۍ ورځ ده، راغلي یاستئ د خلکو د ملت خدمت ته. آیا یوازې سږ کال هم دې ته وقف کړي یا هر کال په معمول ډول په دې شکل خپل پلانونه موږ ته ووایي چې په څه ډول باندې دي؟ یوازې دا په لومړۍ ورځ باندې ده یا د اختر ټولې ورځې په دې شکل باندې ترسره کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه له مخه زه د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکو ته، د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپلو مشرانو، ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې دغه اختر په موږ تاسو پسې د خیر کړي. دا تا د سوال په جواب کې ستاول چې دغه معمول دی، یو سږ کال ده
موږ تقریبا اسلامي امارت خدای پاک بریا ته رسولی دی. هر کال موږ ته پلان راکول کېږي د وزارت داخلي لخوا چې تاسې خپل پلانونه ونیسئ، ترتیب ونیسئ. د هغه پلان مطابق موږ هم خپل پلان جوړ کړی دی چې د اولې ورځې د اختر د کوچنۍ د اولې ورځې دپاره، د دویمې ورځې دپاره، د درېیمې ورځې دپاره، حتی څلورمې او پنځمې ورځې دپاره تدابیر نیولي چې رخصتي وي. اختر د کابل ښار کې بیروبار ډېر زیات وي چې د موږ هېوادوال اختر ښه په خوشحالۍ سره ولمانځي. موږ تاسو په هېواد کې تاسو ته معلومه ده سخته ډېر تکلیفونه تېر شوي دي. 20 کاله د امریکایانو اشغال دلته و، مرګونه و، زخمیان و، بندیان و. دغه د خوشحالۍ اختر ده چې د هېوادوالو خپلو قریبانو خپلو دوستانو ته ښه په خوشحالۍ سره ورسېږي. نو الحمدلله خپل وس مطابق هم خپل پوره امادګي نیولې ده. له الله تعالی چې ته دا دعا کوو، خواست کوو چې الله تعالی دې موږ په خپلو پلانونو کې کامیابه کړي. الله تعالی دې دغه اختر د خیر او عافیت په موږ تاسو ټولو تېر کړي. مننه رئیس صاحب. یو شی چې سترګې هم پې پټې نسی، په تیر نظام کې دغه د زورګویي فرهنګ یا د زورزیاکۍ فرهنګ واقعا د ترافیکو په مخ کې ستر خنډ و. اوس که دا راته ووایي چې انشاءالله اوس خو به د ترافیکي پر مخ باندې داسې خنډونه نه وي، هغه زورواکان چې واقعا خنډونه یې جوړول په هر سړکونو کې یا په لارو کوڅو کې، اوس څنګه ارزوئ دغه فرهنګ؟ خو انشاءالله له منځه تللی که نه؟ الحمدلله د اسلامي امارت په بریا سره دا فرهنګ مکمل په ټول افغانستان کې له منځه تللی، بالخصوص په کابل کې لکه تاسې یادوري وکوله ټولې کوڅې بندې ولې. حتی په پولیس ترافیک خوارانو باندې خو دا تاسو ته معلومات ولو چې څونه زیاتی به ورسره تکلیف په دا 3 کاله د امارت په بریا سره موږ له داسې ستونزې سره نه یو مخ شوي، بلکې د امارت لخوا د مشرانو لخوا حتی وزیر صاحب دفاع خپله موږ ته دا خبره کړې وایي کوم د پولیس ترافیک قوانین په ما تطبیق کوي، که چا سرغړونه کوله له هغو سره چې کوم صلاحیت تاسو له هغه خپل صلاحیت واخلي. وزیر صاحب داخله، رئیس الوزرا، دا څومره مشران څه دي د ټول لخوا موږ ته دا هدایت دی. او ښه خبره دا ده خپل ملت ته د خوشحالۍ او زیری ورکومه چې موږ په ټوله اداره کې تر اوسه پورې یو چا له موږ چې دا نه دي غوښتلي چې ما دپاره خط سیر ونیسه. الحمدلله لکه څنګه چې عام هېوادوال په یو لاره باندې روان وي دغسې موږ مشران روان دي. الله تعالی دې موږ مشران، موږ او ملت ټولو ته د شکر ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دا کومه وعده مو له ملت سره کړې، له الله سره م کړې، له خپلو شهیدانو سره م کړې، خپل مسیر دغسې وساتو. مننه رئیس صاحب. کور دې ودان. تاسو ته د اختر خوشحاله شېبې غواړم. تاسو هم کور دې ودان. مننه. قربان. السلام علیکم. کم کئی اختر بختوار قدردان راشا رازا رازا عیدا سعیدا پرماگران راشا رازا رازا عیدا سعیدا پرماگران راشا. قدرمنو لیدونکو، رئیس صاحب تر څنګ هم دلته قمندان صاحب د کنډک د ترافیکو ده. له دوی نه به هم واورو چې دوی معمولا د اختر په ورځ کې څه چارې ترسره کوي، کوم پلانونه تطبیقوي. دوی راوتلي هغه لومړۍ ورځ باندې دوی نه به هم دوی سره خبرې ولرو. السلام علیکم. علیکم السلام. محترمه، صحت مو ښه ده؟ الحمدلله. د تا د اختر مبارک شه. اختر دې مبارک شه. مننه، ډېره مننه. الله دې تاسو قبول کړي. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. تاسو که راته ووایئ اوس مهال د اسلامي امارت په مهال باندې د ترافیکو هغه تنظیم چې پخوا یادونه موږ هم وکړه، ډېر خنډونو سره مخ و. رئیس صاحب یادونه وکړه. اوس څه ډول ارزوئ واقعا هغه ترافیک د افغانستان کې چې واقع د ملي یووالي سمبول ده، خدماتي اداره ده، څنګه ارزوئ اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې اول تا ته د ملي تلویزیون د څپو له مخې څخه ټولو هېوادوالو ته چې څه داخل د افغانستان دي او څه خارج د افغانستان دي ټولو ته کوچنی اختر مبارک وایم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تا د سوال په جواب باید زه ووایم پولیس ترافیک همیشه خدمتګار د خلکو و او خدمتګار د خلکو به وي. هغه پلانونه چې رئیس صاحب ترافیکو د کابل موږ ته رالیږلي دي چې په هغې کې څو نقطې ډېرې ضروري دي. موږ خپل پلانونه امر صاحبان د حوزې ته ورلیږلي دي. په دغه 3 ورځو د اختر کې به د موږ پرسونل ټول موجود وي او د خلکو د خدمت په خاطر به د تنظیم د جریان ترافیک د کابل به دوی په غاړه لري او دغه کنټرولونه به چې نقطې مرته تثبیت کړي په هغو محلو د کنټرول کې د موږ امرین صاحبان د حوزې، معاونین د حوزې، قمندانان د بلوکان به دا به ټول هلته خپله حضور ولري او هغه سرغړونکي چې له قانون نه دوی سرغړونه کوي
یا بدون د لیسانس دوی موټر چلوي د واټو په سر باندې یا هغه نقلیه وسایط چې دوی د موږ ښاریان هیوادوال خپلو نقطو ته نه رسوي اضافه کراوې اخلي او بېنظمي په داخل ښار کې منځته راوړي. د دغو نقلیه وسایطو لپاره موږ هغه پلانونه تنظیم کړي دي. هدایت د رئیس ترافیکو د کابل داسې په اوله مرحله کې چون اختر د تاسو توصیه ورته وکړي. نو کله چې دوی بیا په ترافیکي پیښو باندې مبتلا کیږي او د خلکو ماشومان چې اثر سپین ږیري وو دا خدای ناخواسته ښکار یا خوراک د ترافیکي پیښو شي نو دغه نقلیه وسایطو قیدېدل موږ ته شرط حتمي ده. ټول موټر چلوونکي دې واوري او ټول ښاریان دې واوري چې وړکۍ اولادو ته د موټر نه ورکوي. که موټر یې ورکړل نو موږ یې د اختر په ورځ قیدوو چې بیا داسې نه شي خدای ناخواسته له موږ نه خلک آزرده وشي. چون د خلکو امنیت د خلکو د تنظیم خاطر باندې د موږ مسؤلین وظیفه لري. موږ خپل وظیفه اجرا کوو او د دغو خلکو د دغه ده. مخکې او اوس پولیس ترافیک همیشه خدمتګار د خلکو دی. بیا هم درته وایم په فضل د الله ده، مهرباني د پروردګار عالم ده. کله چې امارت اسلامي د افغانستان کامیابه سوی ده د موږ پولیس ترافیک په ډېر افتخارانه شکل باندې خپلې وظیفې اجرا کوي او تر اوسه څوک داسې نه دي پیدا سوي چې خدای ناخواسته هغه غیر قانوني کار وکړي. او خلک به وایي چې اکثره ولې په یو طرفه جادو کې راځي، ولې غیر قانوني کار کوي. د موږ مشران ډېر خلک دي یعنی همیشه شفقت په پولیس ترافیکو باندې ده. هغه کسان چې له اطراف نه راځي هغه نابلده وي په یو طرفه جاده کې راځي. خو کله چې موږ د دوی موټر ودرو او ورته وایي چې ملا ورور دغه یو طرفه جاده ده بیا کټ راته وخاندي چې نه نابلده یم بېرته جای راتاویږي. دغه یوه ډېره ښه خاطره ده د موږ لپاره او د موږ د پولیس ترافیکو لپاره هغه خنډونه سابق وو اوس فضل د خدای نشته ده، بلکل نشته. نظم ده، ډیسپلین دي، هماغه نظام ده او په ډېره ښه توګه باندې موږ ښار د کابل تنظیم کړی. ګرچې نفوذ د کابل زښته ډېر ده، دغه اوس امکان لري چې 6 میلیونه اوښتی وي. زښته ډېر مهاجر راغلل له پاکستان له ایرانه. د نقلیه وسایط ارقام زیات شول یا ساحه د کابل کې. بیا هم همدغه پولیس ترافیکو وکولی چې ښار په مغه شکل لکه سابق باندې چې نظم راوصلي و نظم راوصلی ده او نظم به راولي انشاءالله. کم کی اختر بختور قدردان راشا راځه راځه عید سعید پر ما ګران راشا. کابل کې د ترافیکو ریاست نه یوازې دا چې هغه د زورګویي فرهنګ له منځه تللی ده بلکې د اسلامي امارت په چوکاټ کې د ترافیکو هغه مسؤلینو ته د ترافیکو هغه کارکوونکو ته ځانګړې پاملرنه کیږي چې له دې بېلګې نه تاسې وینئ هغه تشویقي جنبه هم پلې سوې ده چې رئیس صاحب وخت په وخت هغه په اختر کې یا نورو ورځو کې د دې د تشویق لپاره د دې د ترغیب لپاره حتی تاسو وکته چې په اختر کې دوی ته هغه د اختر هغه ایدي د اختر د ورځې پیسې هم توزیع کړلې. دا چې رئیس صاحب نه به اوس پوښتنه وکړو چې رئیس صاحب دغه پیسې چې تاسو ورکړې دا اختری و یا کوم بل شی و دا راته ووایي. دا به یو خبره درته وکړم چې موږ تاسې په دې هېواد کې یو فرهنګ شته چې مشران په کشرانو شفقت کوي. نو موږ شوم چې دا اداره مو خدماتي اداره د ټولو په سړکو ولاړ وي ډېر مظلومان دي. نو بیا زه خپلو مشرانو سره خبره شریکوم الله تعالی دې مشرانو ته خیر وکړي. هغه بیا د دوی لپاره ماته څه شی راکوي چې دا ورسه وایخله بس ته څنګه باندې پوهېږې زه یې راواخلم بس کله په یو چوک باندې څوک را باندې پوهېږي یا په دې اداره کې ګورم چې یاره دا ډېر مظلوم ده دا ډېر بېوزله ده یو 500,000 روپۍ ورته ورکړم او نن خو بیا د اختر ورځ ده هر کشر مشر ته سترګې نیولې وي چې څه کوي. نو دا مې مخکې کسران دي هغه څه دستور او د مسرانو لخوا څه شی هغه مې له دوی سره شریک کړو انشاءالله. نور به راځو په دا 3 ورځې کې خو نور ملګري پاتې دي انشاءالله له ټولو سره به که خیر اوسه خپل وسه مې اتوان مې هغه به انشاءالله شریکوو. تاسو دا راته ووایئ دا چې رئیس صاحب خاص شفقت وکړو په ټولو ترافیکو باندې هغوی ته هغه اختری ورکړه دا څومره د دوی په هغه مورال باندې دوی په کار باندې فعالیتونو باندې په روحي باندې خصوصا د اختر په ورځو کې یا نورو ورځو کې څومره تاثیر درلودلی شي؟ هم بالکل مکافات و مجازات یو اصل ده په نظام د عسکري کې
دغه تشویقول یا 1 روپۍ یا 2 روپۍ یا 3 روپۍ مخکې وختو کې دا کار نه کېده. کله چې امارت اسلامي د افغانستان کامیابه سو نو د مشرانو شفقت همیشه په پولیس ترافیکو باندې و او دوی ته اختر مبارکي ورکولې. دغه د موږ د پرسونل مورال ډیر قوي کوي، یعنې دومره قوي کوي چې بې حده بې اندازې، او دوی ډیر خوشحاله دي. نو په دې خاطر باندې دا یو مکافات دی د موږ پرسونل لپاره. دوی نه ډیره مننه، ډیره مننه. تاسو تیر نظام هم یادونه وکړه چې ګرچې تیر نظام کې خو هم پانګې وې داسې ډېرې، هغوی ولې دا کار نه کوو؟ هلته مشکل ستونزه څه وه چې دا نه کېده؟ اوس که تاسو دغه پرتله کوئ ولې په تیر نظام کې دغه کار نه کېده؟ ولې تاسې نه ستایل کېدئ، تشویقېدلی ولې نه؟ یګانه علت یې څه و؟ موږ هم نه پوهېږو چې ولې نه تشویقېدلو. کار زحمت زښته ډېر و. اوس شفقت موږ د مشرانو زښته ډېر سوی ده. دا په دې خاطر ډېر سوی ده چې پولیس ترافیک بې حده بې اندازې کار کوي، یعنې له هغه خپل اندازې نه هم وړاندې کار کوي. په دغه روزې کې تاسو باور په خدای وکړئ چې له سهار نه له 6 بجو بس وظیفه شروع شوله تر پورې چې ملا الله اکبر کوو د ماښام ټول پرسونل رئیس صاحب ترافیک به د موږ په راس کې وو. زه به خپله درګرد ګزمې پیژندم. نو فضل د الله ده، فضل د الله ده، هیڅ داسې خنډ نه ده پیدا شوی چې هغه خدای ناخواسته نامبدي د ادارې ترافیکو ته اوښتي شي. په وروستیو کې ډاډ به هیوادوالو ته څه ده؟ په ځانګړې توګه پایتخت کې کابل ښار کې د اختر په 3 ورځو کې ستاسو خاص ډاډ خلکو ته څه ده؟ موږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې دوی په آزاد شکل باندې خپل خپلوان اختر مبارکي ته لاړ شي. انشاءالله د ترافیکو د تنظیم په باره کې به هیڅ ستونزه دوی ته موجوده نه وي، او هر ځای چې موټر چلوونکي سرغړونه کوي په آن باید به پولیس ترافیک هلته ځان پولیسي سفراسي وي، هلته به قانون پلي کوي او دوی به شرک قیدوي. بل دا چې د موږ پیام خپلو هیوادوالو ته دا ده چون د اختر ورځې دي بیا هم ورته بیا هم چون څو واره د موضوع تکرار شوله، خدای نخواسته دوی د داسې ونه غواړي چې دوی اختر وي او په نورو باندې غم تیر کړي. یعنې موټر چلوونکي باید ټول د قوانینو د ترافیکو د قوانینو سره سم حرکت وکړي تر هغو پورې ترافیکي پیښې منځته رانشي، او مشران د خپلو ماشومانو نه ډېره پاملرنه دې ورته وکړي چې د واټولو سړکونه تېرېږي هلته چېرته پولیس ترافیک کې ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس ترافیکو ته دې ورشي، د پولیس ترافیک د دوی په خدمت کې دوی بل سړک واټونه تېروي، په خپل سر د ماشومان نه پرېږدي، ګوډې پرانبازیو پسې د منډې نه وهي. دغه توصیه د موږ ټولو هیوادوالو ته چې د ساتیري شان مثلا د توپانچې ټاقو پاک وي، یو خواته منډه کي دې خوا منډه کي، خاصپرانه پسې منډه کي، موټر را شاته پسې ونیسي. دغه عوامل دي چې ترافیکي پیښې منځته راولي. د دغو نه دې جلبګیري وي. کور دې ودان. مننه ډېره زیاته. Yes. Come, fighter. Kam kai aftara bakhtawara qadardana rasha raza raza ida saida purmagana rasha raza raza ida saida purmagana rasha کم کئی اختار بختوار قدردان رشا رازا رازا عیدا سعیدا پرماگران رشا رازا رازا عیدا سعیدا پرماگران هموطنانم عیدتان مبارک. هموطنان عزیزم عید همتان مبارک. شهر نو سیمه د دلته د حاجي یعقوب څلور لارې ده. دلته تاسو ګورئ چې هم ګڼ شمېر ترافیک راغلي، هغه ترافیکي نظم د ساتلو لپاره دوی کار کوي، خدمت کوي. دا چې په دغه اختر لومړۍ ورځ کې دوی څه احساس لري، خپل وظایفو ته راغلي، دوی نه به هم وپوښتو. السلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله. شما خود معرفی بکنین. سلامت باشین. مقصود ترابی هستم، آمر حوزه 2 ترافیک کابل. آمر صاحب گرامی، از اینکه امروز روز اول عید است، شما از خانه با دوستا با دور هستین، آمدین کار میکنین، خدمت میکنین، چی احساس میکنین در این روز؟ من خود در قدم اول عید سعید فطر با شما و کارکنای محترم تلویزیون ملی و از طریق شما با هموطنا و دوستایم چی در داخل و چی در خارج عید از صمیم قلب برشان تبریک
و مبارکباد میگویم و خدمت ما بالای جاده آمد باعث خوشی ماست و همین که مردم راضی باشه ما راضی هستیم و همین یگید از ما. تشکر. به پیام خاصتان در این روز اول عید که مردم میرن خانه دوستای خود، ایده بی‌تنایی میکنن، ایده موتر خود به اطفال میتن یا به احتیاطی میکنن، در این روز پیام شما چی است به او کسا؟ پیام ما بسیار کوتاه، خصوصا با والدین گرامی که در بعض نقاط دیده میشه واقعا اطفال زیر سن رانندگی میکنه که رانندگی باعث حادثات دلخراش ترافیکی در بعض نقاط میشه. خواهش می است که برادرایی که از قانون و مقررات ترافیکی آگاهی ندارن و جواز رانندگی ندارن اونا رانندگی نکنن تا مشکل در جریان ترافیک ایجاد نشود. تشکر عامر صاحب، زنده باشین. باقی روز خوش عید شما بر شما تبریک میگم. لطف کردین. به شما هم چنان. تاسو مبارک شه. تاسو مبارک شه. خیر اوسه. مننه. سلامت اوسه. تاسو که ځان په سر کې معرفي کړئ. نوم یې از دوم ساترم سمیع الله عمر د شری دغه سایه چارجو خوب یم. تاسو که دا راته ووایئ چې په تیر جمهوریت کې او د اوس تاسو د دندې کې څه تفاوت ده، څه توپیر ده، که داسې کوم خاطره لرئ یا مخکې یا وروسته، دې کې شک نشته چې پخوا هغه فرهنګ د زورګویي و، ترافیکو په مخ کې ډېر خنډونه و، داسې کوم خاطره هم که تاسې راته ووایئ؟ خاطرې خو ډېرې دي، خو اوس فضل د خدای ده د زورواکي ټوله ختمه ده او ټول په یوه چوکاټ کې نظام کې دي. او یوه خاطره ډېره جالبه وه دغلته چې راجاکوب کې د انصاري د خانه یو وکیل و، نوم به نخلمه زورواک او وکیل و، یو طرفه راغله موږ مجبور شو لارم ټوله قیده کړه چې دی راتاو کړو. بالاخره هماغه کامیاب شو چې هغه وکیل هم راتاو کړه، بیرته انصاري خواته وګرځېدلم. یعنی اوس مهال د اسلامي امارت په دوره کې داسې کوم مورد خو به تاسې نه لرئ چې اوس زور زیاتی سوی، څوک په زور باندې مثلا ځي بې لاسه ځي، داسې کوم خاطره خو به نه لرئ؟ نه خیر، نه. اوس ټول امارت اسلامي ټول خدمت کې ده، د پولیس ترافیک سره ډېره همکاره ده. که کوم جنجال هم پیدا شي دی خپل راضي اقدام کوي او زر حل فصل کوي. دا چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده، تاسو له کور نه دوستانو نه لرې هستئ، طبعا دوستان به راځي کور ته د اختر مبارکي لپاره، تاسو خپل وظایفو کې هستئ، که څه د اختر مبارکي لري خپل فامیل ته دی، دوستانو ته دی، کولی شئ د مایک له لارې؟ او ټولو ته اختر مبارکي وایم. موږ خوشحاله یو چې د خلکو په خدمت کې یو او د خلک چې ارام وي. موږ ته هره ورځ اختر ده. اختر زړونه کړه تازه اختر، راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختر، د خوښۍ زیری په موږ شینده اختر، د خوښۍ زیری په موږ شینده اختر، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي چې ستا سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور خیر صدیق خدک مننه. ستاسو مبارک شي. قربان شم. ستاسو مبارک شي. خاصه ست مخه. دا چې د اختر لومړۍ ورځ د ورور تاسو کوم ځای نه راوتلی یاستئ، چیرې ځئ؟ ډېر خوشاله یم چې د اختر لومړۍ ورځ ده او د ننګرهار څخه کابل ته راغلي یو، غواړو د کابل څخه مزار ته چکر ووهو. ته خو وروره معمولا اختر ورځې هم ګورې، تیر به دې م لیدلي، اوس هم او پخوا هم تاسو لیدلی دی. که دا راته وایه چې دغه ترافیکي نظم د پخوا په پرتله باندې اوس خو تاسو عملا ګورئ موټر کې به ځئ او راځئ، څنګه ده اوس؟ الحمدلله د تیر په پرتله اوس مهال ترافیکي نظم بیخي ښه ده. په تیر وخت کې زورواکي وه، موټر بې لاسه راوتل، پوښتنه نه وه څه کوي څه نه کوي، ترافیکګار باندې باورونه کېدل، حتی تر دې پر موټر وهل کېدل. شکر الحمدلله اوس د اسلامي امارت سره ترافیکي نظم بیخي جوړ ده او خلک ترې خوشحاله دي. دا چې له کور نه ته راوتلی دوستانو لرې دي
هغوی دوستانو ته څه اختریز پیغام که لرې له مایک له لارې وړاندې ټولو مسلمانانو وروڼو ته زما دا پیغام ده چې د اول خو ورته د اختر مبارکي وایم، بعد له هغه ورته ښه اختر غواړم د خوشحالۍ ډک، او افغانستان په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. اختر زړونه کړه تازه اختره، راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي چې ستا سره اول تاسو ته او د تاسو د تلویزیون له طریقه ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام درسندگان شما و تمام مسلکای خود. از امارت اسلامی قدر خدا را شکرگزار هستیم که از روزی که مجاهدین آمدن همراه ما همکار هستند. هیچ تا فعلا کدام زورگویی را نمیبینیم که در چاره‌ای همراه ما همراه پرسنل ما مواجه شوند یا زور بگن. آن واحد میرسن و سر وقت ما و کمک ما. یک هموطن ما میاید در حالت یک طرفه در مقابلش استاد میشیم بگیم برادری کار درست نیست، بالاخره یک عکس العمل از خود نشان میدن و چیزی که از تربیت فامیلی و تربیت نظامی خود ما کار میگیریم بازم میبینیم مواجه میشیم. باز میبینیم برادرای مجاهد میان همراه ما همکاری میکنن، بار بار تکرار شده است و ما از تمام هموطنان خود خواهش میکنم که نظم و فرهنگ شهرنشینی را باید مراعات بکنه تا روزای مشکل خدای نخواسته دچار حادثه خودشان خانوادهشان کسبشان میشن. اختر زړونه کړه تازه اختره، راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي، راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، د خوښۍ زیري په مونږ شینده اختره، هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي، هغه خفا ازادي در سر راوړه. السلام علیکم ورور. السلام علیکم جوړ په خیر ایته دې مبارک سي. مننه خیر وسروره. کوم ځای نه راغلی استاد چیرې ځي؟ ورور زه دغه نه راغلم دغه پل محمود خان نه راغلم او روان یو. اول خو به ته سر کې ځان معرفي کړې د خپل ځان. زما نوم ممتاز خان ناصری ده او د باګرام اوسیدونکی او کابل کې ژوند کوم. استاده ته خو ټکسي چلوې معمولا تا موټر هم ټکسي ده، که دا راته ووایې دغه ترافیکي نظم له پخوا په پرتله باندې اوس څنګه ده؟ سابق ښه و اوس ښه ده؟ هغه سابق چې هغه فرهنګ د زورګویي و ترافیکو ته چا ارزش نه ورکوو اوس څنګه ده که دغه راته ووایې؟ اوس شکر د فضل د خدای ده د ترافیکي نظم ښه برابر شوی ده او هغه وخت کې د ترافیکو باندې زورګویي و اوس ښه ده، د ترافیکو نظم هم برابر ده او هغه بیروبار هم کم شوی ده، اوس نظم و د هغه رش هغه شوی کم شوی ده. د اختر په ورځو کې تاسو خلکو ته ټکسیوانانو ته نورو کسانو ته پیغام څه د هغه کسان چې لیسنس نه لري یا ماشومانو ته موټر ورکوي هغو ته مو پیغام څه ده؟ زما پیغام دا ده نورو ټکسیوانانو ته چې دغه د کابل د نظم هغه مراعات کړي چې چیرته سواري جګوي او چیرته پارکینګ یې هلته یې پارکینګ کړي او چې چیرته د پارکینګ منی هلته باید پارکینګ ونه کړي او خپل نظم مراعات کړي او خپل لیسنس هغه باید ولري. تا داسې کومه صحنه لیدلې چې په تیر نظام کې یا اوس چا زور زیاتی کړي داسې راغلی ترافیکو په وړاندې بې لاسه راغلی یا ورسره لاس یې اچولی داسې کوم وخت څه نه شکر د فضل د خدای دغه خو زه کار کوم په دغه حکومت کې دا اوس دغه ټکسیواني کوم داسې بیخي داسې زورګویي تیر نظام کې خو بیخي بدماشي وه، هر شا بدماشي کوله، ترافیک سره هم بدماشي وه او هر شا سره څوک به بې لاسه هم راتله هغه هم راتله، ټولې دنیا ته پته ده. ترافیکو د فرهنګ لپاره د ښاري فرهنګ لپاره باید څه وسي؟ موټروانانو ته هیله څه ده؟ خلکو نه هیله څه ده؟ د ترافیک نه موږ هیله دا ده او د دولت نه هیله دا ده چې دغه ټکسیوانانو ته داسې یو مشخص جای معلوم کړي
هغه معلوم کړي چې دغه جا نه تاسو سواري جګوئ، دغه جا د تاسو پاره هغه ده سواري جګوئ. نو د منګه جای هم صحیح معلوم نه ده او ترافیکان هم صحیح نه پرېږدي. منګه صرف غواړو چې منګه ته جای مطمئنه سي هغه سي. کور د ودان راځه اختر زړونه کړه تازه اختره د خوښۍ زیری په منګه شینده اختره د خوښۍ زیری په منګه شینده اختره هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي هغه خفا ازادي در سر راوړه. وعلیکم السلام. تاسو مبارک سي. خیر جوړ. مهرباني تاسو قبول سي منظور. تاسو په سر کې ځان معرفي کوئ. ایمان نوم عبدالرحمن کوچی ده او کابل اوسیدونکی. کوم ځای نه راغلی وروره چیرې ځې؟ عمر ګلستان نه رالم او ښار ته چکر خپلوانو ته د اختر ورځ د چکر وایي. د اختر ورځ د معمولا تاسو هم راوتلي یاستئ. دغه ترافیکي نظم په اړه که راته ووایي د تیر په پرتله باندې پخوا څنګه و اوس څنګه ده؟ پخوا خو تاسو هم لیده چې هغه فرهنګ د زور زیاتي زیات و، اوس څنګه ارزوئ ده؟ اوس خو اول به درته د اوسني حالات وایم که نه، ماشاءالله اوس چې کوم حالات دي د ترافیکو ډېر ښه روان ده او ترافیکي نظام یې ډېر کنټرول کړی، رش ختم شوی ده. هغه مطلب پخوا چې کومه زورواکي سیسټم و، دیوال جوړ و، دا شی جوړ و، ترافیکو له منځه وړی دی، هغه ختم کړی دا زورواکي سیسټم. اوس درته زه ګوایم چې په دې چارې عبدالحق د ترافیکو خپل رئیس ما لیدلی دلته په خپله لارې خلاصې کړي دي او د تیر نظام زه درته دا خبره کوم چې هلته نه د ترافیک احترام و، عادي سړی به راغی ترافیک سره به جنګ څوک سپېړنه بس په ویل به ول. الحمدلله اوس نظام ښه ده په هغه نسبت باندې، هغه نه ډېر ښه ده، یو په سل یو په زره ښه ده. دا چې د اختر ورځ د تاسو له دوستانو کورنۍ نه لرې یاستئ، هغې ته څه پیغام لرې؟ ولا زه خو خپله موږ نیم کور په پاکستان کې ده، پاکه درته یم که نه، یو ځل دلته یم. ما یې دا پیغام ده چې راځئ خپل وطن ته امن ده، خوشحالي ده، ښه ورځې روزې هر شی په خیر سره تېر ښه اختر ده، ازاده پیدا ده، د خوند وخت ده، راځئ خپل ملک ته راشئ. بختوره قدردانه راشه راځه راځه عیده سعیده پر ما ګرانه راشه راځه راځه عیده سعیده پر ما ګرانه راشه. السلام علیکم. ستړی مشه. مبارک سه. ستا د مبارک شه مولوي روژې د قبول یو. ستا د قبول شه مولوي صاحب. منظور روژه د قبول شه داخل د جناب افغانستان. وروره ځان که معرفي کړئ راته. زه شیر حمله یم د څلورمې حوزې غړی. تاسو وروره که دا راته وایي نن د اختر لومړۍ ورځ ده، خلځي دوستانو کره کورنۍ سره یې نور متعلقینو څخه ځي چکر وهي، خو تاسو دلته خدمت کوئ د خلکو خپل وظایفو ته نورمال شکل ادامه ورکوي، څه احساس کوئ چې دې ورځ کې تاسو کور نه لرې یاستئ؟ موږ چې کور نه لرو موږ د خپل وطنوالو ته، خپل هیوادوالو ته، خپل ښاریانو ته په اختر کې خدمت کوو. دغه موږ ته اختر هم ده، هر څه موږ ته ده او موږ د ښاري نظم لپاره انشاءالله کوشش کوو چې په اختر کې څه مشکلات پیدا نه شي او حادثې منځته را نه شي. او نو د هغه ورونو نه، له هغه پلرونو نه موږ خواهش کوو چې هغه خپل اولادونو ته موټر چې اسناد ونه لري یا لیسنس ونه لري هغوی په جلب کې نه لري چې انشاءالله په آینده کې کوم مشکل او یا حادثه منځته را نه شي. بختوره قدردانه راشه راځه راځه عیده سعیده پر ما ګرانه راشه راځه راځه عیده سعیده پر ما ګرانه راشه. عید و رمضان مبارک. aziz vatandaşlar, küçük edinin kodlar bulsan. Tolu heyvatvalı da kamki akhtar mübareki vayım. Tıpa daxil de Afganistan ki di, av tıpa xarij de Afganistan ki. راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختره راځه راځه اختر زړونه کړه تازه اختره د خوښۍ زیری په منګه شینده اختره د خوښۍ زیری په منګه شینده اختره هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي هغه خفا ازادي در سر راوړه ازادي